ستا ورغونی تمو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې تمو پام دی افغانستان د خاص جغرافیوي موقعیت له مخې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا هیوادونو په اقتصادي تګلارو کې مرکزي نقش لري او د سیمه‌ییزې او نړیوالې سوداګرۍ لپاره غوره بستر دی. دا اقتصادي موخه په هیواد کې د سړک له معیاري شبکې سره مستقیمه اړیکه پالي چې په شتون سره یې افغانستان د صنعت پر وده، د زراعتي توکو په چټک لیږد رالېږد، د کانونو په استخراج او پروسس او په ټوله کې د سوداګرۍ پر وده، ترانزیت په پیاوړتیا او د عوایدو په لوړولو کې هیواد د ځان بساینې پر لوري نږدې کوي. په افغانستان کې یوه مهمه او تر ټولو اوږده لویه لار د کابل کندهار لار ده. دا لار شاوخوا 1500 کیلومتره اوږدوالی لري چې د هیواد د حلقوي دهلیز برخه او جنوبي لوري ته غځېدلې ده. کابل کندهار لار د هیواد له پلازمینې کابل څخه پیل د میدان وردګو، غزني او زابل ولایتونو څخه په تیریدو د هیواد لرغوني ولایت کندهار ښار ته رسیږي او د هیواد له پلازمینې سره د یو شمېر جنوبي ولایتونو پر نښلون سربیره د جنوبي او مرکزي اسیا هیوادونو ترمنځ د وصل کړی ده. د کابل کندهار لویه لار چې له وړاندې رغول شوې وه، د دوامداره حفظ او مراقبت نشتوالی، لوړ تناژ وسایطونه کنټرول، د سړک ټیټ کیفیت د تخریب عمده لاملونه دي چې هیوادوال یې د تګ راتګ پر مهال له ترافیکي ستونزو سره مخ کړي وو او همدارنګه د سوداګریزو توکو پر خوندي او چټک لیږد منفي اغیزه پرېښې. د افغانستان اسلامي امارات د حاکمیت وروسته د کابل کندهار لویې لارې د میلنګکارۍ او د دغې لویې لارې اړوند د کابل میدان ښار 8 کیلومتره سړک اساسي ترمیم په هیواد کې له لومړنیو پروژو څخه وی چې د ټولګټو وزارت له لوري تطبیق شوې. اوس مهال د ټولګټو وزارت لخوا د کابل کندهار لویې لارې د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار په 3 برخو کې عملاً جریان لري چې لومړی برخه یې له زابل ولایت څخه پیل تر کندهار ښار پورې رسیږي او دا مهال یې په دامان ولسوالۍ کې د قیر اچونې کار په چټکۍ سره دوام لري. دویمه برخه یې د میدان وردګو ولایت له دوراني بازار څخه پیل د غزني ولایت تر مرکز پورې رسیږي چې دا مهال یې د کټینګ او میلنګکارۍ چارې جریان لري. دغه راز دریمه برخه د غزني ولایت له مرکز څخه د دغه ولایت د مقر ولسوالۍ تر بازار پورې غځېدلې چې د میلنګکارۍ کار یې ترسره شوی او قیر اچونې ته چمتو دی. د یادې لویې لارې لګښت د ټولګټو وزارت له لوري ورکول کیږي چې په ډیرو برخو کې دغه وزارت له شته ماشینرۍ، فني او تخنیکي پرسونل او مسلکي انجینرانو څخه ګټه اخیستل کیږي. پخوانی سړک ډېر خراب شوی و، بیخي داسې ته هم چې مات نه تللی و، نو دې لپاره دغه باندې مو اورلې وکړې تقریبا 6 سانتي اسفالټ مو دغه باندې دوباره واچولو او کوم پلچکونه چې خراب وو هم دوباره جوړ کړل او شولډر یې مچلې اریز کړې. تقریبا تر 150 پرې کارګر مو سره کار کوي. 3 اتیا اراده ماشینري دی. نوم مې عبدالله ده، د کونړ ولایت د شګل ولسوالۍ د قندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ کې زه په کار اخته یم. نو مخکې څه کار نه و، بیکاره وم. اوس د اسلامي امارت نه ډېره خوشحاله یم، ډېره مننه کوم چې زموږ د افغانستان دپاره خدمت کوي. معاش هم نه انشاءالله موږ هر قربانۍ ته تیار یو د افغانستان دپاره. دا وزارت پلان لري چې د دغې لویې او مهمې لارې د پاتې برخو کارونه هم له پلان سره سم پیل کړي. د کابل کندهار لویې لارې د اساسي ترمیم او بیا رغونې سره به د هیواد د جنوب او جنوب غربي ولایتونو اوسیدونکو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي او په کم وخت او لږ مصرف سره به د هیواد مرکز کابل او همدارنګه جنوبي او مشرقي ولایتونو ته سفر وکړي. زه نور احمد یم، د کابل نه مو حرکت کړی دی نیمروز ته ځو. لارې بیخي خراب و او اوس د امارت اسلامي څخه ډېر تشکري کوو چې سړکونو باندې کار شروع دی او پلچکانو باندې هم کار شروع دی او ډېر سړک د سړکونه انشاءالله تعالی مخ ته تللی دی کارونه. دغه راز به له ایران او پاکستان هیوادونو سره د سوداګریزو توکو د صادرولو او واردولو ترانزیت کې غوره اسانتیاوې رامنځته شي. کابل سره عالمه زما د خیره فراه ته 10 کاله خو کېږي چې زه پر دې لاره چلوم دا موټر. نو مخکې دا لاره ډېره خرابه وه، کډې درلودلې چې د یوې کډې څخه به راکاټ شو، ټکرونه ډېر کېدل. شکر دی الحمدلله دا د په جوړېدو ده. اوس موږ ورځ په ورځ ډېر وسا کېږو، ډېر خوشحاله یو. په دې کې خو موږ بیخي ډېر اوس وسا یو. د لارې د جوړېدو څخه مخکې خو به ټکرونه هم ډېر وه، لارې ستړیاوې به هم ډېرې وې. اوس شکر دی موږ ډېر خوشحاله یو چې دا سړک جوړېږي. دا لکه زموږ خپل د کور سړک چې جوړېږي د هر رقم خوشحاله یو. وطنا ستا ورغونی تمو کړی بیا قیام